د طالبانو لپاره د ایران او پاکستان نوی پلان. ایران او پاکستان له طالبانو څه غواړي او تازه کومې هڅې پیل کړي؟ ایران او پاکستان پر طالبانو کوم شرطونه ایښي؟ بشپړ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. ایران او پاکستان طالبان ځان ته جوړول او مدیریت کول غواړي. که څه هم د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې هومره ښې نه دي، خو دا دواړه هیوادونه اوس په دې سلا سوي چې له طالبانو په ګډه کار واخلي. یو افغان سیاسي شنونکي کامران بخاري دا برخه څېړلې او په خپله مقاله کې چې په پارن افیرز مجله کې نشر سوې ویلي چې پاکستان او ایران سربیره پر دې چې له یو بل سره اختلافات لري، بیا هم غواړي د افغانستان د ثبات او د طالبانو د دولت د استحکام لپاره په ګډه کار وکړي. د زیاته کړې سیمه ییز هیوادونه د ایران او پاکستان له نفوذ څخه په استفادې بېغمه دي. ایران او پاکستان په افغانستان کې سم حکومت نه غواړي. ایران او پاکستان د افغانستان ګاونډیان او ځانونه اسلامي جمهوریتونه بولي، خو د خپلو شومو پالیسیو په موخه یې هیڅکله داسې دولت پر افغانستان نه دی پیرزو چې پر ځان متقي او پیاوړی وي. پاکستان او ایران څه غواړي؟ ایران اوبه او پاکستان د ډیورنډ رسمي کېدل غواړي. دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي او ترې غواړي چې د دوی بیلې بیلې غوښتنې ومني. خو دا چې طالبان به څه وکړي معلومه نه ده. له دواړو هیوادونو سره په دې وروستیو کې طالبانو سرحدي ترنګلتیاوې هم درلودې او بیا هم طالبانو ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. که تاسې د ایران او پاکستان د دې شومو پالیسیو په اړه نظریات لرئ، نظریات مو کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.